چا باندې د خېټې بیماری رااله او د خېټې د بیماری د وجنه دا وفات شو، نبی مهربان صلی الله علیه وسلم ته خوشخبری ورکړی دا چې د باندې به د قبر عذاب نه وي. دس په ولګیدا، هیزه په ولګیدا، بل څه درد پکې راغی او یو حدیث کې دیتا مبتون ته شهید هم ویل شوی دی، دا حکمی شهید هم دی. څوک چې د خېټې د تکلیف د وجنه او د خېټې د مرض د وجنه او د خېټې په درد باندې وفات شو، دا څه شی دی؟ تاسو ته پته لګي چې الټه انسان باندې ولګيږي، دا هم د خېټې د وجنه وي، او په خېټې باندې درشه هیزه ولګيږي، دغه دوار د وجنه اکثر انسان وفات کیږي او ډیر زر مړ کوي. نو دا خوشخبری د خلکو د پاره چې په هیزه باندې د خېټې په درد باندې دا مړ شو. نو یو خو مخکنی حدیث کې خوشخبری بیان شو چې دا حکمی شهید دی، بل نبی مهربان صلی الله علیه وسلم په دې حدیث مبارکه فرمایله چې د باندې به د قبر عذاب نه. څوک چې د خېټې په مرض باندې وفات شو، دوه انعامات دلته په دې احادیثو کې ذکر شو.